د بډاوالي په عمر کې د دشمن په خلاف आवाज او تور اوچتونکې د قران عالم د شلو کال پورې د ایټالین فوج سره جنگیدونکې او هغوی له شکست ورکونکې انسان. ایټالین فوج کوم چې د لیبیا قبضه کول آسان کار ښکاره کېدو، دلته هغوی یو ورځ هم په سکون او آرام کې تېره نه کړه، بلکې د لیبیا د فراخه ځمکه د ایټالین فوج دپاره یو مقبره ثابت شو په تاریخ کې. د دوی جهازونو، ټینکونو او سمندري کشتو دوی هیڅ فایده ورنه کړله. د دې بوډا سړي په قیادت کې لیبیا والو د تورو ټوپکو په لاس دشمن سره مقابله وکړله او په یورپ کې موجود هغه طاقتور ملک ایټلی د داسې زیلر سره مخامخ کو چې اوسه پورې دې ملک د خپل غزول قوت، طاقت او عزت میلاو نه شو. دې بوډا انسان د یو څو ملګرو په شمول سره دې طاقتور فوج د څنګه شکست ورکړو. دوی په غټو جنګونو کې څنګه د زیلر سره مخامخ کړل، لکه جبل الاخضر، برقه او معرکه د الرحیبة الخالده. نن به موږ تاسو د دې بوډا سړي تاریخ وړاندې کوو، کوم چې سید المجاهدین، اسد الصحراء، عمر المختار السنوسي ویل کېږي او تاریخ کې د اسد الصحراء په لقب سره یادېږي. لیبیا ډیرو خصوصیاتو والا ملک دی. سوچ دې ځمکې مالک شي نو هغه د بحر روم مالک هم ګرځېږي، ځکه چې د دې ملک اکثره حصه د سمندر سره لګېدلې ده او د دې خاص امتیاز د وجې نه ډیرو خلکو د دې په قبضه کولو کې ډیر کوششونه کړي دي، لیکن لیبیا والو د دې ټولو خلکو سره مقابلې کړي دي. دوی همیشه په خپلو پوندو باندې واپس ګرځولې دي. کله چې په اول ځل اسلام لیبیا ته را داخل شو، د دې خلکو د په اسانه سره قبول کو او په دې سره د دین په دوی کې ډیر زر خور شو. اوله کې د ځمکه د اموي خلافت په کنټرول کې وه، دین بعد د عباسي خلافت په کنټرول کې راغله، تر دې چې په مصر کې د فاطمي حکومت راغی او دین بعد د حکومت د افریقې په اکثر علاقو کې خور شو. د فاطمي حکومت د شیعاګانو حکومتو دغه زمانه کې د افریقې ډېرې علاقې د فاطمي حکومت په قبضه کې راغلي، لیکن په ټول افریقا کې لیبیا هغه علاقه وه چې هغې کې دوی ته څه کامیابي میلاو نه شوه او د دې خلکو د شیعاګانو سره مقابله وکړله د زیریینو په قیادت کې په 1050 عیسوي کې. دلته شیعاګان ناکامه شو او د دوی په ځای باندې د زیریینو حکومت راغی. زیریین سني مذهب والا خلک وو او دوی په خپل نسبت مالکي مذهب ته کوو. دلته د زمانه حکومت کول نه بعد زیریین کمزوري شو. د یورپ عیسایانو حمله وکړه په طرابلس باندې په 1146 عیسوي کې او دلته تقریبا د 1 صدۍ پورې حکومت وکړو، تر دې چې مسلمانانو په دې باندې حمله وکړه او دا علاقه دوباره د مسلمانانو په کنټرول کې راغله. مسلمانانو په دې سی باندې د 2 صدو پورې حکومت وکړو، تر دې چې اسبانیا والو په طرابلس باندې قبضه وکړه په 1510 عیسوي کې. په دې سی باندې د قبضې کول نه بعد اسبانیا والو د صلیبیانو ته پرېښودو. کله چې په طرابلس باندې د صلیبیانو دوباره قبضه راغله، دوی د لیبیا په ټولو علاقو باندې د قبضې کولو اراده وکړه. کله چې لیبیا والو ته دوی د ارادې پته ولګېده نو دوی د سلطنت عثماني سره اتحاد وکړو او په جمع حمله وکړه په طرابلس باندې په 1551 عیسوي کې، تر دې چې سینان پاشا په قیادت کې دوباره د مسلمانانو حکومت راغی په طرابلس باندې. دینه بعد لیبیا د سلطنت عثماني په کنټرول کې راغله او ډیر زمانه په دې باندې حکومت وکړو، تر دې چې د ایټلی حکمرانانو په طرابلس باندې د قبضې کولو اراده وکړه او دا هغه زمانه وه چې سلطنت عثماني ډیره کمزوري شوې وه. د هر طرف نه دشمنانو په دې باندې حملې شروع کړې وې او په دې کې د خپل دفاع کولو طاقت باقي پاتې نه و. بالاخره 1911 عیسوي کې د ایټلی حکومت د طرفه د دې حملې کولو اعلان وشو او دینه بعد دریابي جهازونه طرابلس طرف ته روان کړي شو. دوی په طرابلس باندې سخت حمله وکړه. دنیا کې په اول ځل باندې دلته هوایي اپریشن وشو، ډیر خلک په دې جنګ کې ووژل شو. بالاخره 3 اکتوبر 1911 عیسوي کې طرابلس د ایټالین فوج په قبضه کې راغی. دینه بعد په 23 اکتوبر باندې ایټالین فوج غټ هوایي اپریشن وکړو او د سلطنت عثماني چې څومره هم ټیکانې وي هغه وشتل شي په دې اپریشن کې. دلته اولنی هوایي اپریشن وشو او اولنی هوایي جهاز هم دلته وشتل شوی دی او چا چې دا جهاز ورسولی و هغه یو عام عثماني فوجي و. دغه وخت په لیبیا کې د عثماني فوج تعداد 8000 پورې و. 100,000 کسان ورسره د لیبیا عوام ملګري شو، لیکن بل طرف ته ایټالین فوج په تعداد کې لکاو ته رسېدلی و. د دې دومره غټ تعداد باوجود کله چې ایټالین فوج برق علاقې ته راورسېدو نو دې ځای کې 200 کسان د دوی مقابلې ته راووتل. دلته سخت جنګ وشو او ایټالین فوج د یو ذلتامیز شکست سره مخامخ شو. دې ځای کې د ایټالین فوج نه د 2000 پورې کسانو وژلی شو. په دې ځای باندې د دوی اقدام ودرېدو. دوی د دې ځای نه ایټلي ته خط ولېږو او د هغوی نه د کومک مطالبه وکړله. خط د رسېدو نه فوراً بعد په ډېر تعداد کې فوج او اسلحه لیبیا ته ور روانه کړې شوه او هر چې مسلمانان وو دوی د هېڅ کومک میلاو نه شو، لیکن دوی د دې فوج سره د کلکې مقابلې عزم کړی و. د 1 کال مسلسل جنګ کولو نه بعد ایټالین فوج په برقه باندې قبضه وکړله. د دې قبضې په نتیجه کې د لیبیا ډېر عوام ووژلی شو. کله چې د لیبیا عوامو ته حالات ډېر خراب شو نو سلطنت عثماني صلح وکړله د ایټالین فوج سره. د صلح موافق دوی چې کومې علاقې قبضه کړې وي هغه دوی ته پرېښودی شوې او په دې سره د جنګبندۍ اعلان وشو. لیکن د دې صلح باوجود ایټالین فوج خپلې حملې جاري وساتلې او دوی د لیبیا په ټولو علاقو باندې د قبضې کولو عزم وکړو. ایټالین فوج ته د لیبیا باقي علاقې قبضه کول اسان کار ښکاره کېدو. دوی خپلې حملې د مخکینۍ په نسبت سره نورې هم تیزې کړې، لیکن د دې اقدام په وخت کې د دوی مقابله د یو بوډا سړي سره وشوه چې عمر یې 53 کالو ته رسېدلی و.
دې سړي د دوی سره مقابله وکړه په طرابلس کې. دین علاوه بني غازي، برقه، جبل الاخضر او د طبرق په خلاصولو کې د ایټالین فورس سره مخامخ شوی و. دې سړي ته په تاریخ کې شیخ الشهدا عمر المختار ویل کیږي. د دې مجاهد قصه د 1911 نه مخکې شروع کیږي. عمر المختار په 1858 عیسوي کې پیدا شوی و. د پلار مکې ته حج راغلی و او په دې دوران کې وفات شو. پلار د وفات نه بعد شیخ السنوسي د تربیت وکړو او د فقه فی الدین وښودله. دې چې کله رالوی شو نو د سنوسي تنظیم کوم چې لیبیا کې مخکې نه جوړ د هغې رکن مقرر کړی شو. کله چې فرانسه والو په شا د علاقې باندې قبضه وکړله نو د فوج په کمانډ کې د علاقې ته راغی او د فوج سره وجنګېدو. بل شرقي طرف ته هم د برتانیې سره جنګېدلی و د سلوم په مقام کې په سن 1908 عیسوي کې. کله چې په 1911 عیسوي کې ایټالین فوج حمله وکړله نو اولنۍ مقابله ورسره ده کړې وه. کله چې عثماني فوج د ایټالین فوج سره مقابلې روانو نو د برقه په علاقه کې د 100 پورې کسان تیار کړل او د عثمانیانو مدد لورغه. کله چې په 1912 عیسوي کې سلطنت عثماني صلح وکړه د ایټالین فوج سره نو عمر المختار د دې صلح خلاف وکړو او په یوازې د ایټالین فوج سره د مقابلې کولو اراده وکړه. عمر المختار د ایټالین فوج په معسكراتو باندې حمله شروع کړې. په دوی باندې به حمله کولې او فورا بیا شاته کېدو. په دې طریقې سره د ډېر اسلحه هم ونیوله د دشمن نه او په دې سره خپل فوج قوي کو. دینه بعد په سن 1913 عیسوي کې عمر المختار د ایټالین فوج په غټ معسكر باندې حمله وکړه. دلته د یو پوری کسان وژل او خپل ملګرو سره په تهدید کې واپس شو. د عمر مختار د حمله د ایټالین فوج لپاره د بیامنۍ یو ښکاره اعلان و. په دې حملو سره نږدې و چې ایټالین فوج د یوې غټې ناکامۍ سره مخامخ شوی وي. لیکن دلته دوی خپل یو نوې حربه استعمال کړه. دوی شروع شو د عوامو فصلونه او خوراکي مواد ټول د دوی نه راجمع کړل او هغې ته یې اور واچوه. په دې سره د لیبیا عوامو ته مشکلات او لږه سیوا شوه. په دې وخت کې عمر مختار ته اطلاع ورکړه چې په سلوم علاقې کې د برتانیې فوج سره خوراکي مواد په ډېر مقدار کې موجود دي. نو عمر مختار د خپل کسانو سره په سلوم باندې حمله وکړله او د دې ځای نه ډېر خوراکي سامانونه د ځان سره راوړل. عمر مختار د سامانونو په عوام باندې تقسیم کړل او په دې سره دوی خپل ځان د ولګي د هلاکت نه بچ وساتو. دغه وخت کې د سنوسي تنظیم مشر او قائد محمد ادریس سنوسي و. د برتانیې ویټلی فوج سره صلح وکړله او په 1923 عیسوي کې دی لاړو مصر ته او سنوسي تنظیم عمر مختار ته پرېښودو. یعنې د دې تنظیم نوی مشر وګرځېدو. عمر مختار شروع شو خپل فوج سیوا کو او په ایټالین فوج باندې د دوباره حملو کولو آغاز وکړو. کله چې په ایټالین فوج باندې حملې سیوا شوې نو دوی ډیر تنګ شو. دوی په مصر کې موجود محمد ادریس سنوسي د خط ولېږو او هغه د صلح مطالبه وکړله. محمد ادریس دوی سره په صلح کولو باندې راضي شو. د عمر مختار د خط ولېږو او هغه د نورو حملو کولو نه منع کړو. لیکن عمر مختار د جواب کې وویل چې د ایټالین فوج بې وعدې خلک دي. که موږ دوی سره صلح وکړله نو سبا ورځ بیا دوی د صلح ماتوي او په موږ باندې به حملې کوي. عمر المختار محمد ادریس ته دغه جواب ورکړو او پخپله هم مصر ته روان شو. دې لپاره چې محمد ادریس پرې خبره باندې قانع کړي. مصر ته د راتلو نه بعد د ایټالین فوج په معسکراتو باندې حملې نورې هم تیزې شوې. د عمر المختار د حملو طریقه به دا وه چې 300 کسان شهسواران تیار کړي وو. دوی به په دښمن باندې په تیزۍ سره حمله کوله او په جلدۍ سره بیا واپس کېدل. هر یو فوجي ته دا حکم و چې تاسو کې هر یو فوجي به دا کوشش کوي چې ځان سره سنه اسلحه د دښمن نه راوړي. نو که چېرته حمله به کامیاب شوه هر یو شهسوار به ځان سره سنه اسلحه راوړه. د دې مطلب به دا و چې عمر مختار د نور 300 فوجیانو په تیارولو کې کامیاب شو. نو ملګرو د هغه حملې وي کومه چې ایټالین فوج ډېر تنګ راغلی و. کله چې عمر مختار مصر ته لاړو نو دې وخت کې ایټالین فوج ته پته ولګېده چې اصل کې د جنګبندۍ اختیار د عمر مختار په لاس کې دی. دې وجې نه هغې عمر مختار ته د صلح پیشکش وکړو او دی ورته وویل چې ته زموږ په خلاف جنګ بند کړه بدله کې به تاله غټه تنخواه مقرر کړو او اعلی بنګله به درله هم جوړه کړو. لیکن عمر مختار ورته وویل چې زما دې په الله قسم وي زه به خپل دین او عزت چېرته هم په تاسو خرڅ نه کړم بلکې تاسو سره به هغه وخت پورې مقابله کوم تر څو چې مې تاسو د خپل وطن نه شړلي نه یم. کله چې بدې خبرې سره مذاکرات ناکامه شو نو د ایټالین فوج مشرانو دا مشوره وکړه چې عمر مختار هغه سړی دی چې زموږ نرمي خوښه نه کړه. اوس په ده باندې د مخکینۍ په نسبت سره سختې حملې پکار دي چې دی یا صلح ته تیار شي یا ووژلی شي. دې لپاره دوی پلین تیار کړو. کله چې عمر مختار د مصر نه واپس را روان شو او لیبیا سرحد ته راورسېدو نو دې ځای کې ورته دوی کمین نیولی و. د دوی سره 2 ټینکونه وو او د دې سره ډېر فوج او اسلحه هم وه. بل طرف ته عمر مختار سره 50 کسان وو. دلته دواړه ډلې د بل سره میلاو شوې. لیکن په دې ځای کې عمر مختار ونیولی شو که نه هغه کم جنګ و چې عمر مختار پکې ناکامه شوی و. دې څنګه ونیولی شو او د سره بالاخر څه وشو ملګرو دا هر څه به تاسو ته بیان کړو خو په راروانه ویډیو کې. دا د سن 1923 خبره ده. عمر المختار د مصر نه واپس را روانو. کله چې د لیبیا حدودو ته را داخل شو نو دې ځای کې انګریزانو د عمر مختار لاره ونیوله. دې وخت کې عمر مختار سره 50 شهسوار کسانو. دې ځای کې عمر مختار خپل فوج ته په دوی باندې د حملې کولو حکم ورکړو. دې 50 کسانو سخته حمله وکړله د انګریزانو پر قافلې باندې.
او د دې په نتیجه کې د دشمن ډېر اسلحه او فوجیان وژل شو. په دوی کې صرف یو ټینک په تختیدو کې کامیاب شو. په دې حمله کې د ناکامۍ نه بعد ایټالین فوج د سخت خپېمانتیا سره مخامخ شو او د انتقام د اخیستلو لپاره دوی د مخکیني په نسبت باندې زیاته تیزي شروع کړه. دې نه بعد ایټالین فوج په برقه او جبل الاخضر باندې حمله وکړه، لیکن دلته عمر مختار خپل کلکه دفاع وکړه او ایټالین فوج په واپس کېدلو باندې مجبور کړ. د دې حملې نه پس 3 کال پورې مسلسل دغه شان صورتحال جاری و. ایټالین فوج به حمله کوله، بل طرف ته عمر مختار به دوی سره مقابله کوله په خپل دفاع کې. په دې حملو کې د مسلسل ناکامۍ په وجه باندې د ایټالي حکومت د ډیر پرشر سره مخامخ شو. په یورپ کې دا یو کمزوري حکومت وګڼل شو، یعنی دوی یو مسخره وګڼل شو او د دوی د سپکاوي په یورپ کې د هر چا په جبه جاری شو. د ایټالي حکمرانانو ته احساس شو چې که چېرته دا صورتحال داسې جاری وي موږ به د لیبیا نه واپس شو. په دې کې زموږ کوششونه، محنتونه او مالونه کم چې موږ دلته خرج کړل د هر څه به ضایع شي. دې وجې نه دوی په هر قیمت باندې د لیبیا په قبضه کولو باندې امر وکړو او دې لپاره دوی دلته خپل ټول طاقت استعمال کړو او په جبل الاخضر باندې د غټې حملې کولو لپاره دوی ور روان شو. بل طرف ته عمر مختار د دوی د دې حملې نه خبر شو، نو عمر مختار خپل ټول فوج د معسکراتو نه راوغوښتو او د جبل الاخضر په علاقې کې دوی خواره کړل. ایټالین فوج پیشقدمي کوله تر دې چې جبل الاخضر ته راورسېدل. کله چې دوی دې علاقې ته داخل شو نو د عمر مختار فوجیانو د دوی نه ګیره واچوله. په دې ځای کې دا ټول فوج د لوی تباهۍ سره مخامخ شو. په دې ځای کې د ایټالین فوج ډېر اسلحه، ټینکونه او فوجیان ضایع شو. په دې حمله کې د سختې ناکامۍ نه بعد ایټالین فوج د آخري او فیصله کن حملې کولو اراده وکړله. د دې حملې نه مخکې دوی خپل طاقت سیوا کړو. افریقا کې د مختلفو علاقو نه فوجیان او اسلحه راوغوښتله او په دې سره د دوی طاقت د ډېر حده پورې سیوا شو. دې ځای نه ایټالین فوج پیشقدمي شروع کړه او د ام شفاتیر په نوم علاقې باندې د حملې کولو دپاره را روان شو. د مسلمانانو تعداد 2000 پورې و. بل طرف ته ایټالین فوج ډېر زیات په تعداد کې. عمر مختار خپل اکثر فوجیان په غارونو او کندو کې کېنولي وو. دې وخت کې ایټالین فوج راورسېدو او په دې سره د دوه فریقینو منځ کې جنگ شروع شو. چونګې د مسلمانانو اکثر تعداد په غارونو او کندو کې وو، دې وجې نه ایټالین فوج هوایي جهازونه راویستل او په دې ځای باندې سخت هوایي اپریشن شو. دلته ډېر ماشومان او زنانه وژلې شوې. مسلمانانو د دې غټ طوفان مخنیوي ونه کړی شو او دا ځای د ایټالین فوج په قبضه کې راغی. عمر المختار 500 فوجیانو ته په ام شفاتیر باندې د حملې کولو حکم ورکړو او دا د دې لپاره چې قیدیان آزاد کړی شي. مسلمانانو دې ځای باندې حمله وکړله او اکثر قیدیان ځان سره واپس راویستل او د مسلمانانو په شاته کېدلو سره دا جنگ ختم شو. دې نه بعد عمر المختار ټول ماشومان او زنانه سلوم علاقې ته راولېږل، دې لپاره چې دوی د ایټالین فوج د ظلمونو نه په امن کې شي. ایټالین فوج ته په دې جنگ کې کامیابي میلاو شوه. په دې سره دوی چې کوم اعتماد بیللی او د خلکو په نظر کې هغه دوی ته واپس میلاو شو. دې نه بعد ایټالین فوج تقسیم شو په مختلفو علاقو کې، دې لپاره چې دوی دلته خپل ګریف مضبوط کړي. لیکن کله چې د دې فوج یو حصہ جبل الاخضر ته راغله نو دلته دوی په ناکامۍ سره واپس شو. دې نه بعد دوی د جبل الاخضر په علاقې باندې ډېرې حملې وکړلې، لیکن باقي کې دوی همیشه د ناکامۍ سره مخامخ شو. دې ځای کې دوباره ایټالین فوج د عمر مختار سره د صلح کولو اراده وکړله، لیکن عمر مختار ورته دا وویل چې زه به ستاسو سره هلې صلحې ته کښېنم کله چې تاسو ماته پوره امن راکړئ، ځکه چې زه چېرته هم په تاسو باندې اعتماد نشم کولی. ایټالین فوج په دې شرط باندې راضي شو. عمر مختار د 400 کسانو سره سید یرحم علاقې ته راغی او دلته دواړه فریقین د یو بل سره میلاو شو. د ایټالین فوج مشر بادولي عمر مختار ته را پیشکش وکړو چې د لیبیا شرقي طرف ته علاقې به تاسو ته پرېښودی شي، په هغې کې به تاسو هر قسم ازادي وي، مسلم او غیر مسلمه خلک به دغلته په انصاف کې برابر وي. عمر مختار ورسره په دې باندې راضي شو. دلته دا وویلی شو چې په دې صلح باندې به مهر د بنغازي په علاقې کې وهلی کېږي. په دې سره دا مجلس ختم شو. کله چې د ایټالین فوج مشر بادولي د ایټلي حکمران سره مخامخ شو نو هغه د دې صلح نه انکار وکړو او دا یې وویل چې ټوله لیبیا به زموږ په قبضه کې وي، دومره ده چې موږ به د لیبیا هر اوسېدونکي د څه تنخوا مقرر کړو، بدله کې به دوی زموږ قبضه ومني او جنګ به پرېږدي. عمر مختار چې کله د دې نوي شرایطو نه خبر شو نو هغه سخت انکار وکړو او دا یې وویل چې زه به په صحرا کې د ولږې مرګ ته تیار شم، لیکن دې شرایطو ته چېرته هم نه تیارېږم. د دې نه 3 هفتې بعد عمر مختار د ایټالین فوج په یو معسکر باندې حمله وکړله او دا غزینه ورته ډېر اسلحه هم میلاو شو په غنیمت کې، لیکن ملګرو دا آخري کامیابه حمله وه چې عمر مختار په ایټالین فوج باندې کړې وه. د دې حملې نه بعد ایټالین حکومت د طرفه بادولیو معزول کړی شو او د ده پسې باندې دویم کس د ګراتسیاني په نوم باندې د فوج مشر کو او د دې په عمر مختار باندې د فیصله کن حملې کولو حکم ورکو. ګراتسیاني چې کله لیبیا ته راغی نو د نوي حکمت عملي اختیار کړه. دې شروع شو عوام خلک به یې رانیول او دوی به یې وجل. دې وجې نه اکثر مجاهدین کوم چې عمر مختار سره یو ځای وو دوی د هغه نه جدا شو. دوی خپل کورونو ته راغلل دې لپاره چې دوی د خپل خاندانونه بچ کړي. په دې حالاتو کې دا نقصان وشو چې عمر مختار یوازې شو، ملګري ورسره ډېر لږ پاتې شو. بالاخر یو ورځ عمر مختار جبل الاخضر سره خواته موجود یوه علاقې ته په سفر باندې روان شو، لیکن دښمن ته د عمر مختار د دې سفر پته ولګېده.
ایټالین فوج ناڅاپه حمله وکړه پر قافلې باندې او اکثر مجاهدین دلته وژل شو. عمر مختار واپس روان شو نو دې ځای کې د آس وغورځېدو. دی وخت کې د وراره راغې او د خپل آس ورکو. عمر مختار دې ځای نه واپس کېدو لیکن دې ځای کې د آس او وراره دواړه وشته شو. عمر مختار د آس نه راوغورځېدو. دغه وخت کې ایټالین فوج ته راورسېدو. عمر مختار 73 کالو په عمر کې د دشمن په قید کې راغی. ایټالین فوج ته هټکړې واچولې او د خپل هډ کوارټر ته راوستو او د دلته په جیل کې سورځي تیری کړې. په دې دوران کې ګراتسیان عمر مختار ته پیشکش وکړو چې د زم حکومت تسلیم کړي لیبیا کې او بدله کې به تعالی سمال جیدات درکو. لیکن عمر مختار د خبرې د منلو نه انکار وکړو چې عمر مختار د سره په هیڅ قسمه صلح کول باندې ناراضي کېدو. دیو چې نه د باندې په عدالت کې مقدمه وچلې ده. په دې کې د عمر مختار په پانسي کول باندې فیصله وشوله. بل اخر په فیصله باندې عمل وشو. په 1931 کې عمر مختار د ډیرو عوامو مخامخ پانسي کړی شو. عمر مختار د وفات نه بعد د ایټالین فوج قبضه راغله په لیبیا باندې لیکن دا د لږ وخت پورې و. څو وخت بعد دویم جنگ عظیم شروع شو. په جنگ کې برتانی په لیبیا باندې حمله وکړه او ایټالین فوج د دې ځای نه واپس کو. دویم جنگ عظیم نه 2 کال بعد برتانی د لیبیا نه ووتله او د لیبیا حکومت محمد ادریس السنوسی ته پاتې شو. هغه عمر مختار چې په خپل بډاوالي کې سخت مزاحمت کړو د دشمن په مقابله کې هغه د دنیا نه رخصت شو. عمر مختار په تاریخ په اوراقو کې د همیشه لپاره محفوظ وي. ملګرو زموږ د مسلمانانو تاریخ ډیر ناشنا دی. کله چې د دې مطالعه شروع کی نو تاسو به نوجوانان، زنانه، کم عمر بادشاهان تر دې چې بوډاګان کسان هم تاسو میلاو شي چې هغه د ځان وروسته د شجاعت او بهادرۍ اعلی مثال پرې خو دی. الله دې رحم وکړي په عمر مختار باندې او الله سبحانه وتعالى دې خپل غفراخه جنتونو ته داخل کړي. آمین.